هغه وخت چې دلته موږ دلته سټور او رستورانټ کار شروع کړو نو د ځوانانو غوښتنه دا وه چې د غذا ډېر پراخه دی موږ به دلته رځو خپل ټرکونه به م ودرو تر څنګ که چېرته والیبال لپاره موږ ته یو هغه راکوي یو ځای راکوي که څه هم دغه ځایونه چې دي په کرایه باندې که موږ ورکړو ډېرې پیسې موږ لاسته راوړلی شو د ځوانانو غوښتنه هم په ځای کړه ځوانانو ته مو دغه ځای ورکړو دوی د نشه یي توکو نه په امن کې دي او تر ټولو مهمه خبره یې دا ده چې دوی به پخوا په میاشتو میاشتو سره لیدل اوس د والیبال له وجې نه دوی په هفته کې یو ځل ټول سره ویني او کوم وخت دوی وغواړي چې اتڼ وکړي یا کوم نور مراسم ولمانځي راځي دلته پراخ ځای دی خپل مراسم او دلته لمانځلی شي او د والیبال مخکې دوی به په نورو پارکونو ته وتلل پارکونو کې به یې کول خو هلته به دوی چې لاړل نیم به راغلي وو نیم به نه وو ټیم به یې نه برابرېدو بیا یو وخت کې دلته نږدې اسلامیک سنټر مخې ته یو ځای دی هلته یې والیبال شروع کړو نو هغه هم داسې و چې د مسجد ملا امام چې و راضي نه و هغې بار وخت شکایتونه کول افغانانو ته به مثلا یو ډول داسې خبرې کولی شي هغه به د افغانانو نه خوښېدې نو هغه ځای بیا دوی بند کړلو نو داسې دوی ځای د والیبال لپاره نه درلودو نو بس موږ هم دا مناسب او ښه وبلله چې ځوانان دي یو تمرین به هم کېږي دلته به یې ساعت هم سره تېر وي او یو بل سره به وینیم او ځینو خلکو ته د دې له وجې نه ډپریشن پیدا شوی و چې دوی به خپل افغانان هم نه لیدل ځکه کارونو کې به وو دلته چې راشي ساعت یې تېر شي او خلکو خپل ملګري وویني د وظیفې ملګري وي یا د افغانستان ملګري وي او یا سره خپلوان وي سره وویني نو هغه یو ډول دوی هغه چې وي فکر چې وي هغه بدل شي نو زیات خلک مثلا د ډپریشن او د دغه نه په هغه شوي دي په امن کې شوي دي